په مشوره کې ډېر خیر دی، په مشوره کې طاقت دی. د مشورې څخه انسان ترقي حاصلولی سي، کامیابي حاصلولی سي. زموږ په ټولنه کې ورځ په ورځ د مشورې دغه اهم جز چې دی، دا اهم عادت چې دی، هغه د منځه وځي. هر سړی په خپله مخه څه چې په زړه کې ورغلو، څه چې په دماغ کې ورغلو، څه چې په سوچ کې ورغلو، بس هغه کوي، د هغه څخه نقصان هم پېښ سي. مشوره تاسو د مشرانو سره، د کشرانو سره، د همزولو سره، د استادانو سره، د پلارو، د مورو، د خاندان سره مشوره ډیر اهم عمل دی او سنت عمل دی. باید چې موږ د مشورې په دغه طاقت باندې چې جرګه هم ورته ویل کیږي مخ ته خپله ټولنه ترقي پر لور بوزو. نن به موږ پر دا باندې مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی او دا د زما یوټیوب چینل. دلته هر ماخستن موږ تاسو مختلف موضوعات باندې گفتگو کوو، مجلس کوو او ټولنې ته یو اهم پیغام ورکو. نن به موږ په پښتني معاشره کې چې د مشورې یا جرګې یو اهم رول وي، یو د بل څه چې دی هغه موږ نصیحت واخلو، یو د بل څخه دی موږ یو تجویز واخلو او پوښتنه وکړو، رښتنه وکړو. پر دا باندې موږ به مجلس کوو چې دا ولې زموږ په ټولنه کې ورځ په ورځ دغه د مشورې یو عمل چې دی هغه ختم کیږي. په دغه خو زموږ په ټولنه کې یو بګاډ راغلی دی چې ورځ په ورځ هر سړی په خپله مرضي چې زړه وغوښتي هغه کوي. هغه به د ده په دماغ کې صحیح، لیکن د ټولنې دپاره، د قوم دپاره، د خاندان دپاره، د علاقې دپاره، د کلي دپاره، زموږ ستاسو د خپل انسانیت دپاره به ډیر خطرناک عمل وي. د ده دپاره خو به صحیح، لیکن ټولنې ته نقصان ورسوي. ولې؟ د بغیر مشورې کار کړی دی. نو د مشورې چې کوم اهمیت دی پر دا باندې به موږ مجلس کوو چې دغه یو اخلاقي رویه، دغه یو اقدار، یو دغه ویلیو دا برته موږ څنګه ژوندی کولی سو. پر دا باندې به موږ مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې د نقیب کلزی دغه یوټیوب چینل چې دی تاسو سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ. هر ماخستن چې زه کله ویډیو دلته اپلوډ کړم د ټولو څه مخکې اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو، دا زه تبلیغ لره تللی ولم، نو هلته چې هر کار به کېدی نه، امیر صاحب به ویلی چې بهی دا نظم سامان دی، یا ماخستن یا غرمه یا سهار دا ناشته و، دا ډوډۍ و، دا سالن به څوک پخوي، یا د بازار څخه به څوک سامان راوړي، اوبه به څوک راوړي او پیره به څوک کوي، دا رقم تعلیم به څوک کوي، ګشت به څوک کوي، خبره به څوک کوي. په دا کې به امیر صاحب موږ ته ویلی چې راسئ مشوره سره وکړو. بیا به موږ دا ګرده سره کښېنستلو یو بل ته نه، داسې په شاوخوا سره به کښېنستو، په ګلداره کې به سره کښېنستو. امیر به ویلی د ښي طرف څه به شروعات وکړي. ول ته څه وایې؟ دا وخت د مازدیګر اعلان به څوک وکړي، د مازدیګر تعلیم به څوک وکړي، د مازدیګر ګشت به څوک وکړي، څوک به متکلم وي، څوک به رهبر وي، څوک به د ګشت امیر وي، څوک به مسجد کې به کښېني. پر دا باندې ماته مشوره راکړه چې بیان به څوک وکړي نه، او شپږ نمبره به څوک بیان کړي، دا رقم ډوډۍ به څوک پاخه کړي، نظم سامان د به څوک کښېني نه. پر دا باندې موږ ته مشوره راکړي. بیا به هر یو خپله مشوره ورکوله. د ګردو چې مشوره به راله، بیا به امیر صاحب د الله په خوښه و مرضي و، په الله پاک چې په زړه کې څه ور واچول د هغه په مطابق به بیا فیصله وکړله چې پلانکی به کار به څوک کوي. هر چاته به خپل کار ور تقسیم کړلو. بیا به هر یو پر هغه باندې ګرده ورځ دا 24 ګنټې هغه ورځ د سیروزې هغه چې ده، یوه ورځ یوه شپه دا بیا تېروله. نو ډېر ښه، ماته ډېر ښه خوند راکړي چې یاره دا زموږ په ټولنه کې، پښتنو ټولنه کې چې به کله یو داسې یو مسله به راله، نو دا مشران به سره کښېنستل، ول جرګه ده راسئ پر دا باندې مجلس وکړو چې به قوم ته دغه مسله ورپېښه ده، راسئ د ګردو ملکانو، سردارانو، خانانو، یا د ملایانو، یا د عام وګړو انسانانو سره هر یو چې دلته راغلي نه، د دې څه مشوره وکړو چې باید د قوم دغه رهنمایي، بهتره رهنمایي څنګه کېدلی سي نه، کومه فیصله وکړو چې هغه د قوم او د وطن او د خدای او زموږ د ټولو انسانیت د ګردو پکې خیر وي. الله پاک زموږ هم په زړه کې د خیر فیصله راواچوي نه.
نو دا مشوره چې ده دا بیا ډېر ښه خوند ورکوي. نو ما هلته ځینې زده کړلو. بیا ما چې به همیشه یو کار کوي، زه په هاسټل کې ولم، یاران دوستان به راسره ناست وو چې موږ به یو کار کوی. د ګور څه به مشوره وکړله چې وایي په مشوره کې خیر دی نه. دا د تبلیغیانو یو ډېره غټه مشهوره خبره ده، په مشوره کې خیر دی، مشوره کې خیر دی نه، چې هر رقم خبره به وسولولو. بس نو مشوره کې خیر دی، ګرده سره کښېنستلو یو مشوره مې کړې ده، اوس مو نو پر د هغه باندې فیصله کېږي. او بیا که دا رقم یو بل داسې ناګهاني صورتحال پیښ شول، نو بیا په مشوره هم مشوره کوله نه. ویل تی راسئ به دی مشوره خو مې کړې ده، تی راسئ یو واره بیا یو نوی صورتحال پیښ شولو، پر دا هم مشوره وکړو نه. نو ډېر ښه خوند به کوي. نو دا زموږ په ټولنه کې هر سړی هر سړی په خپله مرضي باندې کارونه کوي. هغه بعضې اوقات ډېر نقصاندې پیښ سي، د ټولنې دپاره هم، د ده د ځان دپاره هم د زیان سبب جوړ سي. دوستانو دا تبلیغیانو چې دا مشوره کوله په جوماتو کې نه، نو دا به ډېر ښه خوند کوي. ولې نه چې دا زموږ د پښتنو ټولنې کې هم دغه د مشورې عمل برته شروع سي. برته یعنې موږ دوی د یو بل سره په هره مسله کې که داسې خدای نخواسته یو مسله راغله، نو هر سړی باید چې پر دا باندې مشوره وکړي نه، د قوم رهنمایي وکړي چې باید څه کول پکار دي، څه نه کول پکار دي نه. نو باید چې زموږ د پښتني ټولنې کې دا مشوره چې ده دوستانو، د چا څه چې ته مشوره غواړې، په دا کې شرمندګي مه محسوسوه چې یاره زما خو نو څه نه دي زده، اوس به دی وایي ته وګوره د ما څه مشوره غواړې. په دا کې د شرمندګي خبره نه ده بھائی. ستا یو شی نه دی زده، د چا څه مشوره وکړه چې بھائی دا استاد دی، هغه یو علم پکې حاصله کړی دی، او په دا کې ټکرې خوړلې دي، یو هنر یې حاصله کړی دی نه، ځان ته شپې او ورځې په دا باندې سبا کړي دي، او محنت یې پکې کړی دی نه، کوششونه یې پکې کړي دي، جان مال وخت یې په دا کې صرف کړی دی، لګولی دی. نو که ته د ده سره مشوره وکړې، په دا کې شرمندګي مه محسوسوه. ګرد عمر د علم د حاصلېدو په حواله باندې هېڅکله شرمندګي مه محسوسوه. که ستا یو شی نه یې زده، ستاسې چې کوم مشر وي، ستاسې چې کوم کشر دې مې بېشکه چې یو شی هنر یې زده یي، د هغه مشوره وکړه چې بھائی دا شی څنګه زه کومه، دا یوټیوب کومه، دا ټیک ټاک کومه، دا فیسبوک کومه، په دا کې دا یو شی راغلی دی، ته دا زما سر را خلاص که. نو دلته یو ولو زموږ په علاقه کې، نو د کمپیوټر یو څه نالج ولو، د ده سره ولو هېڅ چاته یې هم نه ور ښوی، دومره کم بخته ولو نه. نن هغه په کمپیوټر پوه سولو، دی پوه سولو، دنیا دومره ترقي وکړل، موبایلونه هوښیار رالو. نن سبا که سره د یعنې د لیپټاپ د کمپیوټر ګرده کارونه، سمارټ فون دغه ټلیفون لر رالو نه، دا موبایل لر رالو نه. نو ډېر کم خلک اوس کمپیوټر استعمالوي. هر سړی په خپل موبایل باندې ډېر ایزي دا کار کولی سي نه. نو زموږ څه په علاقه کې یو ولو د کمپیوټر علم یې زده ولو، یو چاته یې نه ور ښول. ما څو واره پوښتنه جنو وکړل، ما یاره دا پلانکی اپشن دی، دا څنګه کېږي؟ نه یې زما ما ته نه دی رومعلوم. بیا به ما خپله دورې یو محنت به مې کوی، چې کوم یو واره به آی بټن دباو که، بیا هغه کی دباو که، بیا ماوس دورې یوسه، بیا پلانکی ځای، خو یو خوا ته به ما ګوډ به پکې پیدا، ځان به پکې مهارت پکې حاصل کړي نه، یعنې هغه شی به مې زده کړي. لیکن کم شی چې ما ډېر په اسانه زده کولی سو، چې د ده به ما ته راښولی چې دا پلانکی دا ته بټن ووهه یا دا کمانډ ورکړه، بیا به ته دغه مطلوبه نتایج تا ته حاصله سي نه، ته به یې پیدا کړې. لیکن هغه زما په چې ده نه راښول، ما په ډېر تکلیف باندې دا شی زده کړي. نو نن سبا زه یو چاته ما هغه ورځ یو شی ورښوی، ډېر شیان مې ور وښول، ول یا بس ما یې زده سو. ما نه ښه یې زده کړه چې دا دره دا کېږي، دا تره کېږي، دا داسې زده کېږي. ولې چې دا په دې ما رګړې خوړلې دي، ما تکلیفونه خوړلي دي، زه چې یم و دې لره ځان چې دا حاصلوي، دا هنر مې حاصلوي، ډېر په تکلیف مې حاصلوي، نو چا نه راښوی. نو نن ما څه چې هر څوک پوښتنه وکړي د یو شي، زه یې فوري طور چې دی هغه ور وښومه. ولې دا تکلیفونه پر ما باندې تېر سوي دي. دوستانو که تاسو د چا څه مشوره وکړئ، په دا کې هېڅکله چې دی هچکچاهټ مه
میس شوی او تکلیف مو میس شوی، شرمندګي مو میس شوی. ولې دا علم دی، د علم په حاصلېدو کې شرمندګي څه شته نه په شریعه کې او په شرم د کومې خوا نه، پښتانه وایي په شریعه کې شرم د کومې خوا، شریعت زده کوي، طریقت زده کوي او شرمېږم. باید ستا علم نه دی زده، نو د هر چا خو د مور د نسل نه دی زده کړی، د هغه طرح په دنیا کې یو بل څه زده کړی دی. نو دا مشوره پښتانه وایي مشوره که ضرورت دی وي د دیوال سي هم وکړه. دا دیوال نه دی چې نه خوله لري نه غوږونه لري. مطلب مې دا دی چې مشوره ډیر اهم عمل دی. دا تبلیغیان یې کوي، په هر کار کې دی مشوره کوي، وایي د دوی ګسه مشهوره خبره ده، وایي په مشوره کې خیر دی. زموږ پښتانه ورور هر کار په خپله مرضي کوي، په هغه کې نو بیا تکلیف هم زیان و تکلیف و پریشانیانې ورته مخامخ سي. ولې د نو بغیر مشوره کار کړي. همیشه د مشرانو سره، د کشرانو سره، د خپلوانو سره، د مور پلار سره، د خاندان سره، د استادانو سره، د خپل هنرمندان خلکو سره چې درته په تعلیم کې لږ مخته وي مه شرمېږه، بالکل مشوره وکړه. پښتانه وایي په شریعت کې شرم د کومې خوا، بس ته یو شی زده کوې بس شرمېږه مه، زده یې که. ولې هغه چا چې ته زده کوې هغه تکلیفونه په دا کې پریشانیانې او شپه ورځ جان مال وخت یې پکې دا کې صرف کړی دی، مهارت یې او کاملیت یې حاصله کړی دی، نن ته مشوره جن وکړه. نو دا همیشه هر کار چې کوئ دوستانو په مشوره یې کوئ، مشوره کې خیر دی نه. نو الله دې موږ ته دغه د مشورې یو عمل چې د پښتانه یې کوي، جرګه یې کوي، یا زموږ مشران چې به جرګه کوله یو د بل سره ناسته کوله، یو د بل په مشوره باندې تللی، د ورور سره مشوره کوله، د خور سره، د مور سره، د پلار سره مشوره کوله. نن زموږ دوی په معاشره کې چې کوم دا بګاډ راغلی دی، دا صرف په دې راغلی دی چې دا زموږ یو اسلامي اقدار چې دی چې د مشرانو سره مشوره کوي. خلفای راشدین به نه کښېنستلو، صحابه کرام به نه کښېنستلو، حضور پاک صلی الله علیه وسلم به د خلکو سره مشوره نه کوه د صحابیانو سره چې هر رقم یو غذا به وله، یو جنگ به و، یو خیرات به ول، یو صدقه کار به ول، همیشه به د چا سره مشوره کوله، د صحابیانو سره مشوره کوله. نو دغه شی چې موږ ته د پلار او د نیکه څخه راپاته دی، دا مشوره ولې موږ در لاسه چې دی هغه باسو، دا په دا کې ټولنه کې په قوم کې خیر راځي، ترقي راځي، کامیابي راځي. په مشوره کې کامیابي او ترقي چې دا هغه لازمي سته. ولې ستا یو دماغ دی، نور چې دی شپږ و نور در سره د چا څه پوښتنه وکړي، ایسې وکړي، هغسې وکړي، پلانکي سې وکړي، دا وکړي، یو به یو څه درته وایي، بل به بل څه درته وایي. ټیک دی بیا وکړه خپله، لیکن د ګردو مشوره چې دی هغه واخله، بیا یو د خیر فیصله وکړه چې الله پاک ستا په ذهن او په دماغ کې د یو خیر سبب شی در وګرځي. ولې دا ګرد د دنیا، دا ګرد کائنات چې دی هغه قایم په خیر دی. د شر قوتونه چې دی هغه لګیاو دی چې دا کائنات ته، دنیا ته، اسلام ته، شو انسانان ته نقصان ورورسي. ابلیسي قوتونه لګیاو دي، د شر قوتونه لګیاو دي چې یو انسان د خیر د لارې څخه لیرې اخواته په کچه کې تیس کې تباه او برباد کې، خپل ژوند هم تباه او برباد کې، د نورو ژوند هم تباه او برباد کې. نو همیشه چې د یو کاروبار کوي، که یو ښه کار کوي، یو جایزه کار کوي، د یو خیر کار کوي، که په سیاست کې، که په سماج کې، که په ټولنه کې، که په کور کې، که په کاروبار کې، که په تعلیم کې، همیشه یو د بل د استادانو سره، د سټوډنټ سره، د مشرانو سره، د کشرانو سره یو د بل خبرې واوري. نن سبا دغه خرابي ډیر سته چې هر سړی لګیا دی، و یار زما خبره ومنه، زما خبره ومنه، په دا کې بګاډ راځي. موږ باید چې یو د بل خبره سره ومنو. که تا ویلې ته ما ویلې ته، هم به ته هم به زه یم، او که تا ول زه یم او ما ول زه یم، نه به ته نه به زه یم، نه. دا یو مشهوره خبره ده. نو همیشه یو د بل ریسپیکټ وکړي، یو د بل احترام وکړي، او یو د بل مشورې ته غوږ ونیسي چې یاره دا پلانکی وایي ټیک دی، یاره کیدی سي زه غلط یم، راسه د په مشوره باندې عمل وکړم. نو دوستانو زموږ په ټولنه کې
د مشورې دغه اقدار دا رویه چې ختم کیږي په دې باندې موږ ته هم نقصان پیښیږي او قوم وطن او علاقې ته هم نقصان او بګاړ او فساد په دې کې پیدا کیږي او ابلیسي قوتونه په تا پسې لګیاو دي او ستا ژوند در خرابوي. باید چې ته په مشوره باندې کار وکړې، د خپله مخه نه یې لګیا وروره لګیا وې وروره دومره دانه هر څو چې دانا سې د نادانه څه پوښتنه خامخا کوه نه. نو دوستانو انشاءالله تعالی سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضریږو. حاضردم ما نقیب کلزې ته راکړئ اجازت. خو د هغه څه مخکې د زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. هر ماخستن موږ دلته مجلس کوو، ستاسو زموږ د ګټې مجلس کوو. دا موټیویشنل ویډیو دا سفر به جاري وي که خدای کول. زما چینل سبسکرایب کړئ. نقیب کلزې ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.